نشنا مالیاري وکړه په چمن کې مو ګلونه د خدای اسرې ته پرېښول د حالاتو تورتمونو د وختونو توپانونو چې زموږ له منځه یوړل نو موږ هله راګویا شو په افسوس او په جړا شو. السلام علیکم ګرانو مینهوالو د روحستان ټي وي نه زه شهاب الدین خیام تاسو ته حاضر یم. نن موږ د نظرګل شینواري صاحب سره ناست یو. د مرکې په دغه سلسله کې موږ هغه سره راغلي یو، د هغه نه ژوند پوښتو، د هغه نه فن پوښتو. هغه تعارف تاسو سره په لنډو ټکو کې کومه. نظرګل شینواري صاحب چې د والد محترم نوم یې مختار شینواري دی، چې په 1963 کې په خیبر جنسي هسکمنه بر شینواري کې زیږېدلی دی. تعلیم یې تر 10مه پورې کړی دی. لومبۍ نوکري چې جونیئر کلرک باندې لګېدلی و هغه په 1901 کې لګېدلی دی او نوکري یې 2011 پورې د سوپرډنټ په عهده باندې بیا دوی ریټایرمنټ اخیستی دی. د دوی د وینا مطابق چې 1964 کې دوی شاعري شروع کړې ده. د دوی د ټولنې ملګري، د دوی د مشاعرې ملګري اجمل خټک صاحب سره دوی پاتې شوي دي، محمد نواز خټک صاحب سره دوی پاتې شوي دي، منتظر بیټنې صاحب، اسی اشنغری، د سردار خان فنا صاحب، دا ټول ملګري د دوی سره د دوی د ابتدایي د ټولنو ملګري دي. راځو د دوی نه یو څو پوښتنې کوو او بیا د دوی د فن په باره کې پوښتنې کوو. شینواري صاحب په پروګرام کې ته هرکلی ویم. ډېره مهرباني، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا راته ووایي چې لکه تاسو چې د کم دور لکه ستاسو د 1963 نه ستاسو پیدایش دی او تاسو شاعري په 1969 کې شروع کړې ده. د هغه وخت شاعري او په د دې وخت شاعري او تاسو شاعر ته په کم نسبت ګورئ چې شاعر څومره کار کړی دی او شاعر له څه کول پکار دي؟ ما جي شاعري چې کومه ده 1940 کې 1940 عیسوي کې شروع کړې وه او د هغه وخت شاعران چې کوم شاعري چې کومه وه هغه ډېره پخته وه، یعنې وزنداره وه او سنګینه وه، درنه شاعري وه. نابالغه شعرا بالغ اشعار کا، د بالغو شاعري مې زړه ازار کا، چې طفلي په انتقال درومي پیری ته پیری ځکه د طفلۍ هسې اظهار کا. نوالو راځو د شینواري صاحب نه فن پوښتو. شینواري صاحب دا راته ووایي چې په کوم اصنافو تاسو طبع ازمایي کړې ده او بیا په شاعرۍ کې نظم، غزل دی، نور داسې چاربیته، نو آیا تاسو په دغې باندې څه لیکل کړي دي که نه؟ صاحب زما خپله چې څومره مطالعه ده او څومره زما له پښتو ادب کې څه علم الله تعالی را کړی دی، خدای را بخلی دی، نو ما د خپل علم مطابق دومره څه لوستي لیدلي دي چې زموږ پښتنو شعراو د خوشحال خان خټک او د رحمان بابا او د بایزید انصاري نه را په دې خوا یا میرزا خان انصاري او یا هغه د ارزاني هغوی د چې څومره شاعري کړې ده د هغو شاعري چې کومه هغه د دین او د اسلام سره تړلې ده، نو په دغه طرز باندې ما په خپله شاعري کې هماغسې کوشش کړی چې د دین اسلام د پښتنو شعراو چې څومره شاعري کړې هغه د دین نه بار نه ده، دین کې دننه ده، په دین باندې ډېر مین و، ډېر ښایسته شاعري کړې، په دین باندې ډېر زیات کوشش کړی. نو په دغه وجه باندې ما هم یو کیسه داسې لیکلې وه چې ګناهګار یم عاصي یم که بد یم، شکر دا چې امتي د محمد یم. ګناهګار یم عاصي یم که بد یم، شکر دا چې امتي د محمد یم. معرفت په معرفت د محمد دی، معرفت په معرفت د محمد دی، زه نظر په دې ساده علم بلد یم. جی مینوالو، د نظر صاحب خو بهترینه شاعري ده، ډېره ښکلې شاعري ده. راځو یو بل پوښتنه د هغوی نه کوو چې هغوی په کومو ټولنو کې پاتې شوي دي او
نظر صاحب دا راته ووایي چې په کومو ټولنو کې تاسو د وخت سره پاتې شوي او په دغه کې تاسو زده کړه کړې ده؟ ما 1940 نه چې کومه مشاعرو کې حصه اخیستې وه نو ابتدا شروع مې چې کوم د رحمان بابا ادبي ټولنه نه کړې وه په هغې کې سردار خان فناز ما ډېر ښه ملګری و، الله دې وبخښي اوس وفات شوی دی، او داسې محمد الله خان دوی دې زما ډېر ښه ملګري وو. نو په دغو کې ما خپله حصه اخیستې وه وخت په وخت. نو هغوی دې په هغه طرحه یې داسې ایښې وه چې د وچ ډکې حصه نه وي په بهار کې، دا د رحمان بابا شعر و. نو په هغې باندې بیا ما لیکل وکړه سوځېدو دپاره زر راځي په شمار کې، د وچ ډکې حصه نه وي په بهار کې. دا خو مینه وه چې جوړې زما کار که دې نه مخکې نظر نه وم په هېڅ کار کې. اجي بیا یو وارې زما یو دوست و پروفیسر و، هغه پته نه شي په کم طبیعت باندې په کم سوچ باندې یو طرح کېښوده. هغه لیکلي و چې لرې ښکاره شوله رڼا جوړ د سبا نښې شوې. ما ورته ویل نښې شوې نښې دي، ویل نه نښې شوې باندې به لیکل کې ملخه. بس په هغې باندې ما بیا لیکل شروع کړه چې ښکاره شوله رڼا جوړ د سبا نښې شوې، د خاپېراک د معدومۍ او د فنا نښې شوې. او بل شعر دی چې ته جهان بینی خو ما نه وینې چې سترګې دې یم. ته جهان بینی خو ما نه وینې چې سترګې دې یم. شاعر چونکې د کام سترګې وي او شاعر عکاس وي، د کام عکاس وي او د کام عکاسي کوي، د خپلې معاشرې عکاسي کوي. صحیح. نو ته جهان بینی خو ما نه وینې چې سترګې دې یم. په بینایي کې دې همدا د نابینا نښې شوې. او بل یو شعر داسې و چې ورته اخري شعر داسې و چې ورته ورمې کړې سرې وینې د سپین زړه نه نظر، چې ورته ورمې کړې سرې وینې د سپین زړه نه نظر، په دستو پاکې د پښتو مې د حنا نښې شوې. ګرانو مینهوالو، نظرګل شینواري صاحب په ډېره ستړې ژبه او په دې بیمارۍ حالت کې موږ سره د روهستان ټي وي په مرسته باندې تاسو ته حاضر شو. ډېره زیاته مننه کوم او په اخره کې د هغه دغه کلام تاسو سره په خپل اواز شریکوم. د مینې رنګ کې مې رنګین خپل لیونتوب لیدلو، د مینې رنګ کې مې رنګین خپل لیونتوب لیدلو، زه به تسلیم کما دلبره چې ما خوب لیدلو. بې وفایي چې نه وه جوړ نه و ستم چې نه و، بې وفایي چې نه وه جوړ نه و ستم چې نه و، وایه نه ولې په تندي مې ستا پړسوب لیدلو. کله به هم په امیدو کې کله هم نه امید، لکه د ورځې مې خپل ځان داسې شنشوب لیدلو. یوه پرده وه حسین خیال او تصور نه ډکه، یوه پرده وه حسین خیال او تصور نه ډکه، یو تماشبین وم تماشو کې مې بسکوب لیدلو. ډک د شکوې د شکایته د نظر شو کلام، ډک د شکوې د شکایته د نظر شو کلام، بغیر د یار مې د بیان خپل د اسلوب لیدلو. ګرانو مینهوالو، نظرګل شینواري صاحب ته او ما شهاب خیام اجازت راکړئ. د الله په امان.